او احترامات ملګرو، تاسو به شاته وینئ یوه جونګړه، او د جونګړې نه مخکې ملنګ نه بلکې خان به وینئ، خانه ځکه چې دې جونګړې راشد خان کو کویټه خیبر کیفی کې راشد خانه د دې نه مخکې ته زما د زړه خان وې، دې وخت اوس ته د پیسو خان نو ما او راشد دلته ناسو. ملګرو دا نننۍ ویډیو ډېره مهمه په دې ده چې د سوات د سیمې نه یوه ماشومه راغلې ده، هغه ډسیبل ده، یعنی پرسن ویت ډسیبلیټي. زمونږ دا یقین دی چې دا سیسټم معذوره دی، خلک نه دی معذوره، ځکه چې موږ دا خلک هغسې انټرټین کولی نه شو. پرسن اول دی، ډسیبلیټي وروستی ده، هغه راغلې ده، هغې وی چې زه هسې سبق نه شروع کومه څو چې زه تاسو سره میلاو شوی نه یم. دا د هغې د والد صاحب د خولې وینا ده، پخپله به هم ووایي. نن د هغو احساس تر تاسو در رسو. یوه بله خوشحالي دا ده چې ناڅاپي ډېر محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب راغی، ډاکټر قدیر صاحب راغی، او بیا فاروق شاه صاحب راغی. راشده محترم فاروق شاه صاحب راشد او د فاروق شاه صاحب یوه ځانګړې رشته ده، ځکه چې فاروق شاه صاحب وایي چې دا سړی تا پیسو ته کو، زه یم چې پیسې پې وګټو رنګ به یې ښه شي رنګ. نو موږ به داسې وکړو چې اول به د مېلمنو سره میلاو شو. عباسین صاحب هم ناست دی، هغه ماشومه هم ناسته ده، او د هغې والد صاحب هم ناست دی. عباسین صاحب اول به تاسو راځمه جي، تاسو ته خو په خیر راغلی ویمه، ناڅاپي راغلی یئ، دغه ماشومه راغله عباسین صاحب، تاسو رالی د دې هغه احساس د والد صاحب د ژبې نه تاسو واورید، نو څه نظر وي د داسې خلکو په اړه باندې هغه راسره شریک کړئ. د ټول اول خو زه ایمان لور ته ډېر هرکلی وایم چې دا د افسر افغان په مینه کې پېښور ته راغلی ده. ویلی دي دا شرط یې ایښودی پلار ته چې څو پورې ما افسر افغان نه لیدلی او ورسره ملاقات نه شوی دی پورې زه سبق نه وایم. او اوس په پنځم کې سبق وایي، انشاءالله تعالی چې ایمان به ډېر سبق وایي، او د دې به مونږ هم مرسته کوو، او د حکومت نه هم خواست کوو چې مرسته وکړي، او ولس دې هم پکار ده چې مرسته وکړي، او د دې تعلیم هم مکمل شي، او د دې ژوند هم ښه شي. زمونږ دغه ارمان دی، او ډېر خوشحاله یم نن ځکه چې ما یو داسې ښاپیرۍ داسې شهزادګۍ لیدلې ده چې هغه اراده لري چې سبق ووایي. ډېره زیاته مننه کومه سرجي. ایمان زمونږ هغه کتې پتې ماشومه هغه موږ سره دلته ناسته ده، او دا زمونږ هغه فکر دی چې څوک اوس هم باوجود د دې یو احساس لري، په زړه کې یوه جذبه ده چې زه به سبق شروع کوم. او د دې سره خوا کې سهرش هم ناسته ده. د سهرش ته څویم کې بیا پنځم کې. نو ایمان سره سکول ته ځې راځي؟ ها ښه جدا سکول ته ځي، د دې سکول ته نه ځې؟ ښه. او ایمان چې ده نو زمونږ هغه کتې پتې بچوړی دی، دې سره یوه ویډیو زمونږ پرته ده، یوه ټپه او یوه خبره. فاروق شاه صاحب تاسو را سره هم ناست یئ، نو د دې والد صاحب به هم بیا ورو، تاسو څه خبره شریکوئ. ایون دې تصویر هم په موبایل باندې چې کوم لګولی دی جي، نو هغه تصویر دی چې هغې کې موږ ورته ښکارو. نو څه به تاسو وایئ؟ ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د پرسن وذ ډسیبلیټي چې سپیشل پرسن دی ته وایي، ګورې مطلب دوی سپیشل خلک، ایمان ته سپیشل دی. نو دا ډېره خبره ده چې هغه تعلیم کې هم شوق لري او ادب سره هم شوق لري. څومره غټه خبره ده ایمان. نو دا موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې ایمان د ادب او د تعلیم دواړو سره شوق لري. نو ایمان او ډېره خوشحاله ده، نو افسر افغان یې لیدلی دی نو دومره خوشحاله شو. خوشحاله راته اوسې ډېره مننه کوم. والد صاحب یې ناست دی. اسرار صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ دا راغله میلاو هم شوه، اگر دا خو زما لپاره د خوشحالۍ دغه دی ځکه چې دې ما ته ټول نه غټ شرط ایښودی دا سبق وایي کنټینیو ده پنځم کلاس کې ده. خو کله نه چې زما خیال یو نیم کال نه دې په فیسبوک باندې ستا ډاټا راوړل ده، زما سره یې اډ کړې ده، زما په فیسبوک آی ډی باندې ستا سره لګیایي خبرې کوي، لایکس ورکوي. زه دې خبرونه وم، خو ما کله پته ولګېده نو ما ورته وایي چې زه به دې میلاوم، هغه ټوله ډاټا ستاسو راوایسته چې تاسو زموږ لیونی یې او زموږ خپل مخ کې یې. نو په دې وجه ما والا یو دغه ورکړو چې دا به زه بوځم او زه به دې ورسره میلاوم. شرط یې دا و چې زه به سکول ته هله ځم چې ده سره میلاو شوی نه یم. خو چې ما ورته وویل نو ما ته اجازه چې میلاو شم، زه به سکول ته ځم. نن الحمدلله ما راوستې ده، ستاسو مخې ستاسو ډېره مهرباني، ستاسو زموږ ډېر زیات خیال وساتو ځکه چې ما تاسو له دغه نه و درکړی چې زه درځم، زما انتظار وکړئ یا ما سره ټایم ستاسو نه دی اخېستی، تاسو ما ټایم راکړو. راشد خان، راشد صاحب، عباسین صاحب پکې هم راغی، دا نور وروڼه عزیزان پکې راغله. زه ستاسو ټول ډېره زیاته مهرباني او ډېر تشکر. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه کوو. او ایمان زمونږ دا بچوړی دی، اگر چې فاروق شاه صاحب لږ جذباتي هم شو، هغه یو ټپه راته رایادېږي چې زما په خپله زړه نری دی او ستا غریو نیولی غږ مې زړه سوری کوي نه. خو زه به ایمان ته دا ووایم چې ایمان بچوړیا
الوت لخې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشا خوله کې خبرې ملغلرې ساته نو پکار ده چې موږ کې دغه همتي موږ کې دغه جرأتي اباسین صاحب را سره هم ناست دی. اباسین صاحب ستاسو په اجازت باندې د ایمان د زړه دپاره به یو څو ټپې وکړو که ستاسو اجازت به سر جي راشد خان راځه. بالکل دا ټپې به چې کوم دی نو ټولو ته ډالۍ وي او خاص کر دا ایمان ته ډالۍ وي ځکه چې ایمان رښتیا خبره ده چې زمونږ هم ایمان تازه کو ګورې راشده ډېر خوشحاله ډېره زیاته خوشحاله ده. نو بس ټپې شروع کړه ښه دا د ایمان ته ډالۍ وي او یو نوي انداز کې دا هم داسې ارماني غوندې انداز دی راشده. ښه باسین صاحب تاسو ته هم ډالۍ وي چې او جنۍ یو ځای را سره جاړه ببو جار ببو ولې د جدای خوبونه ما لیدلې دینا ببو کشکې مرګې نه وې او زما په خپله زړه نری دی ببو جار ببو ولې ستا غریو نیولې غږ مې زړه سورې کوي نه ببو کشکې مرګې نه وې او پیزوان میں خڑو اوبو یوڑو ببو جار ببو ولے پا غم شریک یار نسا گدرنا ببو کشکے مرگے نوے او غم کد غم شرمدلے ببو جار ببو ولے او پما بنو راتل جوڑا د یار غمونه ببو کشکے مرگے نوے او د ناچارے د خدے سر رکھے ببو جار ببو ولے سڑے بستڑے وید بل زڑ بساتنا ببو کشک مرگے نوے او زانی زڑو جامو کی جوڑ کا ببو جار ببو ولے لکه پوران کلی کی باغ د ګلو وینا ببو کشکې مرګې نوې او باران وریږي بلې څاڅې ببو جار ببو ولې د مسافرو بیادیږي خپل کورونه ببو کشکې مرګې نوې روړه بندې بندې چې وپیلونا روړه بندې بندې چې وپیلونا جانان بیر لرازا چې وزنګونا او جانان بیر لرازا چې وزنګونا ډیره زیاته مننه کومه ملګرو. یقینا چې دې زمونږه یو بل احساس روپارو دغه ماشومه انتهایی یو جنون کریکټر دی. فاروق شاه صاحب زمونږ ډېر محترم دی د هغه سترګونه اوښکې هم لاړې غیر چاپیره په کیفۍ کې ډېر ځوانان ناسو ډېر ملګري ناسو باران هم نری نری وریږي په بلۍ باندې اوبه هم راڅاڅي. یوه خبره ملګرو تاسو ته کومه دغه ایمان یوه ایمان نه ده په دې ټولنه کې په زرګاو داسې کردارونه دي داسې سوچونه دي داسې احساسات دي چې هغه زمونږ ټپه زمونږ شعر زمونږ خبره واپس ژوند ته رابلي خوشحالۍ. دا د هغو د والد صاحب د وینا تر مخه چې هغې دا شرط ایښی و چې زه تاسو سره نه یم میلاو شوی تر هغه پورې زه سبق نه شروع کومه. یقین وکئ دا وړې وړې خبرې دي. راځئ چې د نن نه دې له غاړه ورکو خپل د برخې کار وکړو. حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي. توبه خدایه توبه نو بیا هم څه به راتاوان شي د دې ځمکې په مخ که چېرې هر سړی انسان شي. راځئ چې د انسانیت په نظر باندې په ټولنه کې امن مینه او ښکلا خوره کړو. خوشحاله او آباد اوسئ.